انګریزان او کفار به ډېر غیرتمند وي که موږ مسلمانان پښتانه افغانان به ډېر غیرتمند یو. ځکه چې انګریزانو کله ماشوم پیدا کېږي د ښځې، نو د ښځې بېادبي د ما پې خپو ته سړی ډاکټر نه یې ولاړ، ښځه ډاکټره ولاړې، نرسه ورته ولاړې. اخره کې در باندې دا ویډیوګانې م ګورم د دې د شفاخانې چې د ښځو ماشومان پیدا کېږي او ورته علاجونه کېږي. د انګریز یا د کفار چې د ښځې په غاښ باندې در کېږي، نو ته دغه د کلینیک ته ټلیفون کې ښځه ډاکټره غواړې د خپلې ښځې دپاره، او که سړی ډاکټر غواړي، دا ستا خوښه ده. چې کله ستا ښځه ناجوړه کېږي، ته بې نیسي یا میاشتې بیماري پې راځي، ته کولی شي چې د ښځې ډاکټرې سره خپل وخت واخلي او د خپل ښځه ورته خپل مشکل ووایي. که زه د افغانستان د اسلامي اماراتو په ځای روانې وې او په کومه ورځ جمهوریت ختم شوی وي، په هغه ورځ مې هماغه ټول ملک مې اعلان کوو چې تعلیم په ښځه او په نر باندې فرض عین دی. چې کوم سړي خپله لور مکتب ته راونه لېږله، کوم سړي خپل زوی مکتب ته راونه لېږلو، هغه به مهربانه جرمانه کېږي. چې تعلیم بغیر تعلیمه یو ټولنه یو مملکت ناممکنه ده چې مهربانه په مخ کې راشي او ترقي او پرمختګ وکړي. په جاپان باندې امریکې 2 اټم بمه خطا کړه، مګر جاپان د تعلیم لاره اختیار کړه. کوم ځای کې دی؟ اروپا مکمل د میانده تللی وه، جرمني مکمل د میانده تللی وه، مګر د تعلیم لاره اختیار کړه. دی ونه ویل چې پرون څه شوي دي، ښه شوي که بد شوي، خپل مملکت یې لاړو په مخ کې وانه وختو. زه منم چې کوشتېپې کانال دی، زه منم چې سړکونه جوړوي، زه منم چې امن دی، دا ټول شیونه سره منم. خو بغیر تعلیمه ته څنګه کولی شې زما د طالبانو اسلامي امارات چې ته دا وطن په پرمختګ باندې ویسي؟ ښځې خو څه کوي چې سړی بې تعلیمه شو، هغه څنګه حالات روان دی د وطن. په داسې وانې ملکونه نه چلېږي. ګورئ تاسې به راځئ بعضې اشخاص دلته راشي جمهوریت داسې او هغسې. جمهوریت پرېږده چې څه یې کړي هغه یې کړي دي. جمهوریت 15 لیسې زما په ولسوالۍ کې جوړ کړي په دې 20 کالو کې. هغې خو مکتبونه جوړ کړي، مکتبونه خو موجود دي، بلډینګونه خو موجود دي که نه؟ نو ولې زما د لورګانو نه، ولې زما د بچیانو نه، ولې زما د خورګانو نه قلم هغسې، ولې د تعلیم دروازې بندې دي؟ دا ولس 3 کاله وشو چې تاسې ته چغې وایي، دا ولس 3 کاله وشو چې تاسې ته منت زاري کوي چې دا زموږ د لورګانو مکتبونه هیله کوي. نو ته ماته ووایه چې انګریز غیرتي دی که زه غیرتي یم، چې هغې د خپل لور دپاره، د ښځې دپاره، د بلو زنانو دپاره زنانه هسپتال شفاخانې جوړې کړي دي. مهربانه زنانه د هغې علاج کوي. مګر زه دومره غټې دعوې کومه چې ما امریکا ته ماته ورکړې ده، ما وروسته ماته ورکړې، ما برطانیې ته ماته ورکړې. نن زما ټول خلک د امریکا محتاج هم دي، د برطانیې محتاج هم دي، د روس محتاج هم دي. ځوانان مې ټول دلته مزدوري کوي مهربانه ماته ورکړې ده. دا وجه دا ده چې موږ د تعلیم لاره پرېښې ده. تر څو پورې چې په افغانستان کې تعلیم نه وي راغلی، تحصیل نه وي راغلی، مو دې جلۍ ته یوازې د دې لورکۍ ته زما دغه په نظر مه ګوره چې دا وجل دا یو مور ده، دا یو مدرسه ده. چې یو مور تعلیم ونه کړي، یو لور تعلیم ونه کړي، هغه ته ماته وایي چې بله ورځ هغه بچیان راوړي، هغه به د بې سواده مور نه پیدا کېږي. نو بغیر تعلیمه ولې دا مکتبونه بند دي؟ 3 کاله وشو دا ولس نور په چغو ستړی شو، زه ستړی شوم. دغه شفاخانه کې ما 3-4 ویډیوګانې کړي چې وګورئ دا کفار دي، دا وګورئ ځان ته څنګه شفاخانې جوړې کړي. موږ مسلمانان یو، موږ افغانان یو، زموږ ښځې ته مهربانه سړی ډاکټر ولاړ هغه ورته ګوري، بېادبي د ما په شرمګۍ ګوري، یا یې په غاښ باندې درد وي او ورته خوله کې ګوتې وایي، یا بله بیماري وي د میاشتې مهربانه هغه په هغې باندې ورسره خبرې کوي. څومره د شرم خبره ده. عربان چې موږ ورته غلامان وو، انځې ځان ته په دې وخت کې نیولي، مزدوران یې ځان ته نیولي، همدا موږ پښتانه ورسره کار کوو. د عیش و مشرت ژوند تېروي. کفارو ته وګوره، نورو ملکونو ته وګوره، او موږ ټول عمر وس جمهوریت هغه کړي، طالب دا کړي. جمهوریت چې څه کړي هغه یې کړي. اوس ته څه کې دغه ضروري شی نه دی. طالب جانه امیرالمؤمنین صاحب دا خبرې زموږ واوره د خدای په لحاظ باندې نور د افغانان درته ستړي شو. ماتې راماتې به موږ څوک چې ماتې او شکست او کړو، موږ ټول موږ قبول دي، زموږ ویاړ افتخارات دي. مګر اصلي د یو مملکت چې پرمختګ دی هغه په تعلیم کې دی. شرم موږ له پکار دی چې انګریزانو ته وګوره څومره سهولتونه جوړ کړي. دا ویډیو تاسې وګورئ، قضاوت په تاسې باندې پرېږدم. لورګانو زما همدغه د وسه کېږي چې په میډیا چغې وهلی شم، ستاسې اواز اوچتولی شم، زړه مې نور پړق وچاودېدو. چاته وې دا ویډیوګانې تاسې وګورئ د شفاخانې. دا شفاخانه زما غیرتي پښتنو، افغانانو، مسلمانانو 15 کاله تاریخ والا دې ته وایي سیمجم هسپتال. دا په انګلستان انګلینډ په لیډز ښار کې دی. دا وګورئ ښه، دا د کینسر دلته علاج کېږي. کینسر چې څوک بیمار شي، اوس که خدای نه خاصه موږ یو مرګړي ته کینسر ولګېد، یو بل ته
خارجي ته لکه 15 لکه ډالر په دې مصرف راځي په دې شفاخانه کې مفت کلدي علاج کیږي. هلته ته اوس هغه بله شفاخانه ښیم کوم دي کې چې ماشومان پیدا کیږي او ښځې ډاکټرانې وي د ښځو دپاره د خالي. تاسې را سره هغه مو ګورئ راځه راوسئ وګورئ دا سیمجم هاسپټل دی ښه. یعنې اوس دته هغه بلډینګ ښیم هغه کوم دي کې چې دننه دلته ماشوم پیدا کیږي او ښځې ډاکټران نرسانې پکې وي. سړی هلته نشي کولی چې هلته راشي. اوس دننه دا بلډینګ ښیم تاسې را سره اوسئ. هغه بلډینګ دی ښه. دلته چې صرف ماشوم پیدا کیږي نو ښځې ډاکټرانې نرسانې وي. خپل میړه خپلې ښځې ته ودرېدی شي. نور ډاکټران یا نرسانې دلته مني یو هغه چې غټ اپریشن یې کوم سپیشل ډاکټر راشي. یعنې دا تاسې کتلی شئ دا مکمل بلډینګ دلته چې د چا ماشوم پیدا کیږي. دلته زموږ په دې ښار کې 1000 فامیلو پورې دي چېرته چې د یو افغان یا ماشوم پیدا کیږي نو دې شفاخانې ته راوړي. ګوره ګلیډر وینګ تاسې سرچ کولی شئ سیمجم هسپتال کې چې د ښځو دپاره سپیشل دا شفاخانه ده او دلته صرف د ښځو ماشوم چې پیدا کیږي ښځې ډاکټران نرسانې وي.